په ننګرهار کې د ځمکو د غصب تخنیکي پلاوي له لوري د اومې ناحیې د درونټي په سیمه کې د ځوانانو په پار کې 120 جریبه ځمکه د غصب څخه خلاصه شوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس او د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي مشر مولوي محمد ولی محسن ویل دغه ځمکه چې د برېښنا ریاست مربوط ده هغه چا چې هوټلونه او دکانونه پکې جوړ کړي د برېښنا ریاست څخه به په اجاره اخلي. دلته چې د برېښنا 120 جریبه ځمکه ده او دغه 18 کاله کېده چې دا ځمکې غصب شوې وي او دلته چې د مختلف هوټلونه دکانونه او ملکیتونه خلکو غصب کړي وي. نو په دغه اساس باندې تخنیکي هیئت او دغه ترتیب برابر کړ چې دا ځمکه د غصب نه خلاصه کړه او هغه چا سره د ملکیتونه او دکانونه هوټلونه دي هغوی دې ته قایل شول چې دا ځمکه او دا دکانونه دا هوټلونه موږ د برېښنا د طرز العمل مطابق په اجاره به نیسو او په اجاره به اخلو او دا عواید به امارت اسلامي ته به حواله کیږي او تحویلیږي به. په ورته وخت کې د یادو هوټلونو او دکانونو مالکان وایي چې د برېښنا ریاست د اصولو مطابق که دغه هوټلونه او دکانونه ورته په اجاره ورکړل شي دوی نیولو ته حاضر دي چې پکې کار وکړي. زما نوم محمد نسیم. دغه ځمکه د دولت ده ولې موږ پرې سرمایه ګزاري کړې ده مطابق د اصول د دولت اصول لري عبارت موږ مطابق ادرس چې ورسره قرارداد. زه شاه محمد د درونټي د بازار دکاندار یم او موږ اوس غواړو چې دغه د ریاست برخ سره قرارداد وکړو. په دې پلاوي کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ښاروالۍ عدلي ښار جوړونې حج او اوقافو سرحداتو امني قومندانۍ استخباراتو او مستوفیت مسؤلینو او استازو شتون درلود. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې په ننګرهار کې زرګونه جریبه ځمکه له غصب خلاصه شوې او دا لړۍ لا روانه ده.